السلام علیکم ورحمت الله. هیله ده چې روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسې نن ورځ درس خوشحال پېژندنه ده، چې د خوشحال په اړه موږ او تاسې په تېرو بحثونو کې د هغه د زده کړې، زوکړې او همداراز د هغه سیاسي اړیکې او د خټکو سیاسي اړیکې له د هغه وخت له مغولي واکمنانو سره څنګه پیل شوې، په دې باندې مو په تېرو درسونو کې خبرې وکړلې. اوس له خیره سره موږ او تاسې داخلېږو د خوشحال ژوند او د هغه سیاسي واک، اقتدار او نورو اړخونو ته، چې د موږ او تاسې نننی درس د خوشحال لومړۍ میرمن د شاعرې په توګه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال خټک چې و لومړنۍ واده یې په 18 کال عمر کې کړې ده، چې دغه کال 1040 لږدي سپوږمیز کال راځي، چې اوس 1445 کال ده. د تاریخ مرثیې له مخې افضل خان خټک وایي خوشحال د واده په ورځ ډېر ناروغ او مرګي حال و. خوشحال خټک هم خپله دغه ورځې یادې کړي دي، تاسې کولی شئ په خپل درسي کتاب کې وګورئ. نو خوشحال خټک په دغه ورځ باندې ډېر سخت دردونه نیولی و، چې د هغه وخت هغه کلیوالي طب چې کوم و، نو خوشحال یې په بړستنو کې پټ کړی و، هغه ته یې خوله ورکړې وه، او وروسته له 12 ورځو خوشحال بیرته په حال راځي او خلک پیژني، خبرې کوي، خوراک او څښاک پیلوي او بیرته د روغتیا طرف ته راګرځي. بل خوشحال خټک په خپلو اشعارو کې د خپلې میرمنې نوم، چې لومړنۍ میرمنه او شاعره وه، کله طوطیا او کله هم مرجانۍ ښودلی ده، چې د دغه نوم په اړه په بېلابېلو روایاتو کې بېلابېلې خبرې راغلي دي. یعنې کله ځینو روایاتو دا مرجانۍ ښودلی ده او ځینو هم طوطیا بللی ده، چې موږ او تاسې اوس هم په کلي کور او وطن کې د پښتنو یوه ښځه 2 نومه لري، چې یو یې هغه خپل اصلي نوم ده او بل یې هم مستعار نوم ده، چې هغه د کلي لوی واړه سپین ږیري ځوانان هغه په همغه مستعار نوم باندې رابولي، او بل یې اصلي هغه نوم ده چې هغه موږ او تاسې اوس په تذکیرو یا په نورو اسنادو کې رسوو، هغه یې بیا اصلي نوم کېدای شي. نو دغه طوطیا او مرجانۍ دواړه د یوې ښځې او د خوشحال خټک د لومړۍ میرمنې نوم ده. د استاد رشاد د څېړنې له مخې مرجانۍ د علف خان لور د سور لمسۍ او د میرک کړوسۍ او سیني خټکه وه. نوموړې میرمن شاعره او لیکواله وه، چې خوشحال ته به یې د بند په مهال اشعار ورلېږل، او یوه بېلګه له هغو بېلګو نه چې هغه خوشحال ته یې زندان ته ورلېږلې ده، هغه په تحفة الامیر کې را انتقال شوې، را لېږدېدلې ده، تر موږ او تاسې را رسېدلې ده. او په دغه شعر باندې ځینې وخت داسې ویل کېږي چې دا د خوشحال ده، خو د خوشحال په اشعارو کې په دغه مضمون او ډول او لفظ او سبک باندې بل کوم شعر نه ده تر سترګو شوی. نو داسې ویل کېږي چې دغه شعر همدغې طوطیا لیکلی ده او خوشحال خټک ته یې زندان ته ورلېږلی ده. بل د خوشحال خټک مشران زامن ټول له همدې میرمنې څخه زېږېدلي دي، همدغه سیني خټکه، طوطیا یا مرجانۍ نه زېږېدلي دي، لکه بهرام ده، اشرف خان هجري ده، او بل عبدالقادر خان خټک، او دغه چې مشران زامن دي دا د صدر خان خټک ده، دا له همدې طوطیا بیبي نه زېږېدلي دي. بل خوشحال خټک له خپلې دغې میرمنې څخه ډېر سر ټکولی او له هغې څخه یې زوکړی نسل یې غندلی ده. نو خوشحال خټک خو موږ او تاسې ته معلوم ده چې هغه څومره په خپلو خبرو کې سپینګوی و، او دغه میرمنې څومره غندلې ده، او د هغې نه هغه کوم نسل یې چې زېږېدلی ده هغه یې بس ګڼلی ده. بل درس چې د موږ او تاسې دوهم څپرکي نه پیلېږي هغه د بلړ جنګ او د شهباز خان مړینه ده. دغه جنګ د موږ او تاسې دپاره د خوشحال په ژوند کې ډېر مهم په دې خاطر ده چې له دې جنګ نه وروسته د خوشحال خپله واکمني یا سرداري پیلېږي. بهاکو خان چې د هغه وخت د یوسفزۍ مشر او ملک و، په 1015 هجري قمري کال یې د بولاقو خټکو پر کلي حملې وکړې. کله چې د مندړو یو وخت شهباز خان د مندړو په ننګ باندې درېدلی و او د مندړو ننګه یې کړې وه، خو بهاکو خان چې دی بیا د یوسفزۍ مشر ده، بیا له شهباز خان سره یعنې دوکه کړې ده یا غلطي ورسره کړې، هغه احسان چې له مندړو سره کړی و هغه بهاکو خان هېر کړ. نو اوس به خبره دا راشي یا به داسې سوال پیدا شي چې مندړ خو بیل قوم ده او یوسفزي بیل. په اصل کې خبره داسې ده چې مندړ او یوسفزي دواړه د یوه نسل یا له یوه نیکه څخه دي، دوی په اصل کې یو قوم ده، خو وروسته د یوسفزۍ نسل چې پې ډېر سوی ده، مندړ واړه پاتې سوي دي
او همیش یوسفزۍ د مندړو ملاتړ کړی او مندړو بیا د یوسفزۍ ملاتړ کړی ده. نو په دې خاطر باندې هغه احسان چې شهباز خان په مندړو کړی و په هغو کې یوسفزي هم راځي او باکو خان د یوسفزۍ او ملک و چې په دغه کال باندې چې موږ تاسې 1015 یاد که په دې کې نو باکو خان هغه کوم احسان د شهباز خان چې د هغه یېروي او د ځینو بولاقو خټکو په کلو باندې حملې کوي او ډېر زیات یې نه وزني. بل شهباز خان چې د مغولو ځایي سردار او ملک و 3 میاشتې وروسته په یوسفزیو حمله وکړله. یعنې دغه د بولاقو خټکو باندې چې باکو خان کوم حمله کړې وه د هغې د انتقام په خاطر باندې شهباز خان په دغه باکو خان او په یوسفزیو باندې حمله وکړه چې یوسفزیو او مندړ یې مالیې ورکړې ته چمتو کړی. دوی د مالیې له ورکړې نه انکار کوه یا مالیه هغه وخت مغولي واکمنۍ ته نه ورکوله چې شهباز خان د هغې مسؤل و. نو بالاخره یې د دغه جنګ یعنې د 1015 کال د هغې جګړې نه وروسته چې شهباز خان چې باکو خان په بولاقو خټکو کړې وه له هغې نه 3 میاشتې وروسته شهباز خان دغه خلک د مالیې ورکړې ته اماده کړ. په 1015 کال باندې بیا اکاخیل و چې دا د مندړو یو وړکی ښاخ ده د مالیې له ورکړې نه انکار وکړه. نو په همدې کال شهباز خان له یو واړه لښکر سره د اکاخیل په کلي برید کړی ده چې په لومړي سر کې شهباز خان بریا ترلاسه کړه او کله چې بیرته راګرځېده نو دغو اکاخیل ژر په منډه باندې یو بل وړکی لښکر تیار کړ او په شهباز خان پسې له شا راغی چې په دې وخت کې په دغه جنګ کې له شهباز خان سره د ده زوی خوشحال خان او بل زوی جمیل بیګ او ورسره یې وراره ساقي بیګ هم مل و. کله چې شهباز خان له دې جنګ څخه راګرځي نو په دې وخت کې اکاخیل له شا په ده باندې د بلړ نالې په سیمه کې له شا برید پې کوي او خپله شهباز خان په سر باندې زخمي کېږي، خوشحال هم زخمي کېږي، جمیل بیګ او ورسره یې ساقي بیګ وراره هم زخمیان کېږي او ډېر سخت ټپیان کېږي. افضل خان خټک د دغه جنګ کیسه په خپل تاریخ مرصع کې کوي او دی وایي چې په دغه جنګ کې هېڅ داسې خټک نه و پاتې چې هغه د زخمي سوی نه وي. نو هماغه زخمونه چې شهباز خان په دغه د بلړنالې په جنګ کې اخیستي وو په سر باندې خوړلي وو هغه ټپونه او زخمونه د هغو له مخې په همدغه کال باندې وفات کېږي چې دغه وخت د مرګ په ټیم کې د ده عمر 50 کاله کېږي. نو بل درس به د موږ او تاسې له خیره سره د خوشحال په سردارۍ او د همدغې بلړ د جنګ د انتقام په اړه وي چې ورسره د خوشحال سرداري هم پیلېږي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې.